بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد درېیمه برخه. ګرانو وطنوالو، ژورنالیست ګریګ ویټلاک د تاریخ په اړه څو شفاهي مرکې هم ترلاسه کړې وې چې د غیر ملکي ډیپلوماټیک مطالعاتو او د روزنې ټولنې لخوا د هغو چارواکو سره ترسره شوې وې چې په کابل کې د متحده ایالاتو په سفارت کې دنده ترسره کوله. دغو مرکو د بهرنیو خدماتو د چارواکو څخه یو څرګند لید یعنی ویژن وړاندې کړی و چې د افغانستان په اړه د واشنګټن د بنسټیزې ناپوهۍ او د جګړې د ناسم مدیریت په اړه خبرې کړې وې. ګریګ ویټلاک لیکي، لکه څنګه چې ما په تدریجي ډول ټولې مرکې او یاداښتونه جذب کړل، نو دا ماته روښانه شوه چې دوی د جګړې پټ تاریخ جوړوي او د نه ختمېدونکې شخړې یوه نه ختمېدونکې ارزونه کوي. اسنادو دا هم وښودله چې د متحده ایالاتو چارواکو څه چې په افغانستان کې پېښېدل په مکرر ډول خلکو ته هم هغسې دروغ ویلي وو لکه څنګه چې دوی په ویتنام کې ویلي وو. واشنګټن پوسټ د دسمبر په 2019 کال کې د اسنادو په اړه د مقالو یوه لړۍ خپره کړه. په میلیونونو خلکو دا لړۍ ولوستله چې پکې د مرکو او د پټو کاغذاتو ډیټابیس شامل و. او واشنګټن پوسټ د عامه خدماتو په توګه دا هر څه آنلاین خپاره کړل. کانګرس چې په پراخه کچه د کلونو لپاره د افغانستان جګړه له پامه غورځولې وه په اړه د بحث لپاره ګڼې غونډې جوړې کړې. په شهادت کې جنرالانو، ډیپلوماتانو او نورو چارواکو ومنله چې حکومت د خلکو سره صادق نه و. د ټولو سیاسي قشرونو قانون جوړونکو غوسه او مایوسي څرګنده کړه. د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیټ انګل وویل چې دا یو لعنتي ریکارډ دی. دا د امریکا د خلکو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د هغه څه په اړه چې موږ یې په افغانستان کې کوو د صادقانه عامه خبرو اترو نشتوالي په ګوته کوي. سناتور رینډ پال د واشنګټن پوسټ لړۍ په غیر معمولي ډول زورونکې وبلله چې دا د متحده ایالاتو د جګړې پیل داسې انځوروي چې د ماموریت د ځپلو له امله په جدي توګه زیانمن دی او د روښانه او لاسته راوړنو اهدافو بشپړ نشتوالی په ګوته کوي. د دې نه پرته دې افشاګانو د ولس اعصاب راپارولي وو. ډېری امریکایانو په ټوله موده کې شک درلود چې حکومت دوی ته د جګړې په اړه دروغ ویلي دي او امریکایان سخت په غوسه وو. خلک د نورو شواهدو او د هغه څه په اړه د نورو حقیقتونو لپاره لیواله وو چې واقعا په افغانستان کې څه پېښ شوي وو. که څه هم د متحده ایالاتو د اردو د هغو سرتیرو سره ځینې شفاهي تاریخي مرکې ترسره شوې وې چې په افغانستان کې خدمت کړی وو او د دوی په اړه یو څو اکیډمیک مونوګرافونه خپاره کړي وو. مګر ډېر ژر دا خبره څرګنده شوه چې اردو د دې اسنادو لویه خزانه لري. د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د فورټ عملیاتي رهبرۍ له 3000 څخه زیاتو سرتیرو سره مرکې کړې وې چې په بهر کې د ترهګرو پر وړاندې نړیواله جګړه کې خدمت کړی وو. ډېری په عراق کې جنګېدلي وو، مګر یو لوی شمېر افغانستان ته استول شوی وو. ګریګ ویټلاک لیکي چې ما څو اونۍ د غیر طبقه‌بندي شوي په بشپړ ډول لیکل شوي مرکې وڅېړلې او ما له 600 څخه ډېر چې د افغانستان تجربه کاران پکې شامل وو مرکې جلا کړې. هغه زیاته کړه چې د فورټ شفاهي تاریخونو کې روښانه زما د لومړي لاس حسابونه وو چې ډېری د جونیور افسرانو څخه وو چې په امریکا کې په فوجي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو. ما د شفاهي تاریخ لږ شمېر هغه مرکې هم ترلاسه کړې چې په واشنګټن ډي سي کې د متحده ایالاتو د اردو د نظامي تاریخ مرکو لخوا ترسره شوې وې، ځکه چې فورټ د تاریخي څېړنې لپاره مرکو ته اجازه ورکړه. ډېری سرتیري د خپلو تجربو په اړه ژورنالیستانو ته ډېر خلاص وو او هر څه به یې په ډاګه ویل، خو په ټولیزه توګه
دوی د جګړې نیمګړتیاوو ته خام او صادقانه کتنه وړاندې کوله. خو د ورجینیا په پوهنتون کې د افشاګري اسنادو یوې بلې زیرمې وښودله چې له 2009 کال راهیسې د میلر مرکز د پوهنتون د یو غیر جانبدار غړي چې په سیاسي تاریخ کې تخصص لرلو او د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ د شفاهي تاریخ پروژې رهبري کړې وه. د میلر مرکز شاوخوا 100 هغه کسانو سره مرکې وکړې چې د بوش سره کار کاوه، په شمول د مهمو ادارو چارواکو، بهرنیو سلاکارانو، قانون جوړونکو او بهرنیو مشرانو. خو بیا هم ډېرې په دې شرط د مرکې سره موافقه کړې وه چې نقلونه به د ډېرو کلونو لپاره محرم پاتې شي یا دې د دوی د مړینې وروسته افشا کړی شي. د کال 2019 د نومبر میاشت په پیل کې د میلر مرکز د جورج ډبلیو بوش ارشیف څه برخې خلکو ته پرانستې چې دا یو ډېر زیات مناسب وخت و، ځکه چې په هغې ارشیف کې د هغې نظامي قمندانانو، د کابینې د غړو او د نورو لوړپوړو چارواکو سره د شفاهي تاریخ مرکو لسګونو نقلونو شتون درلود چې چا په افغانستان کې جګړه څارله. خو یو ځل بیا د ورجینیا پوهنتون شفاهي تاریخي مرکو د صداقت غیر معمولي کچه څرګنده کړه. د مرین یو لوړپوړي چارواکي جنرال پیټریاس چې د بوش په دوره کې د ګډو ځواکونو د رئیس او مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، افسوس څرګند کړی و چې هغه د خلکو سره د افغانستان او عراق د جګړې د اوږدې مودې په اړه په مساوي توګه نه دي توانېدلې چې هغوی خبر کړي. پیټریاس زیاته کړه چې زه باید امریکایي خلکو ته ووایم چې دا د میاشتو او کلونو په اړه نه دي، بلکې دا د لسیزو په اړه دي. خو دا کار ما نه دی کړی، بلکې زما د پوهه له مخې ولسمشر بوش دا کار نه دی کړی. زما په اند د امریکا خلکو افغانستان ته د چټک ننوتلو او بیا د چټک وتلو لید یعنی ویژن درلود. ګرانو وطنوالو، دا سریال د هغو زرو څخه زیاتو خلکو سره د مرکو پر بنسټ ولاړ دی چې په جګړه کې مستقیم رول لوبولی دی، چې په هغې کې مرکې، شفاهي تاریخونه او د رنسفیلډ د کاغذاتو په اړه د 10,000 پاڼو څخه ډېر اسناد شامل دي چې غیر اډیټ شوي دي، او دا د هغه خلکو غږونه څرګندوي چې په واشنګټن کې پالیسۍ جوړولې او تر هغو کسانو پورې چې د افغانستان په غرونو او دښتو کې جنګېدلي وو. خو په عامه توګه تقریبا هیڅ لوړپوړي دولتي چارواکي دا جرأت نه درلود چې دا ومني چې متحده ایالات ورو ورو هغه جګړه بایللې چې امریکایانو یو وخت په پراخ کچه ملاتړ کاوه. د دوی د ګډې چوپتیا سره نظامي او سیاسي مشرانو د حساب ورکولو او د بیا ارزونې څخه ډډه وکړه چې کولی شي پایله بدله کړي یا شخړه لنډه کړي. پر ځای دوی دا غوره وګڼله چې خپلې غلطۍ د تل لپاره پټې وساتي او جګړه دې روانه وي. د امریکې د ولسمشر چورلکه مرین 1 د اپریل په 18 2002 کال کې د سهار شاوخوا 10 بجې د ورجینیا د فوجي انسټیټیوټ د پریډ په ګراوند کې په نرمۍ سره ښکته شوه. د کیمرون په تالار کې شاوخوا 2000 کیډټانو هڅه کوله چې د قومندان د هرکلي لپاره انتظار وباسي. کله چې ولسمشر جورج ډبلیو بوش څو دقیقې وروسته سټیج ته ورغی نو د هغه تود هرکلی وشو. بوش ډېر خوشحاله لیدل کېدو، خو بوش د دې لپاره دلیل درلود چې مسکا وکړي او په پام کې خوند واخلي، ځکه چې 6 میاشتې مخکې هغه د متحده ایالاتو اردو ته امر کړی و چې په افغانستان کې د سپتمبر د 11 د ترهګریزو بریدونو غچ واخلي چې په نیویارک ښار، شمالي ورجینیا، شانکسویل او پنسلوانیا کې 2978 کسان وژلي وو. ځکه چې د امریکا په تاریخ کې د بلې هرې جګړې برعکس دا جګړه ناڅاپه او د توقع پر ضد پیل شوې وه چې د یو بې دولته دښمن اسامه بن لادن لخوا هڅول شوې وه چې د نړۍ په بل اړخ کې په یو وچه کې بند هیواد افغانستان کې ځای پر ځای شوی و. مګر د فوجي کمپاین لومړنۍ بریا د خوره خوشبینه مشرانو د تمو څخه هم ډیره وه او داسې ښکارېده چې په افغانستان کې بریا ترلاسه شوه. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو،
اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګرې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.